د امرالله صالح تازه خبرې څه یې وویل چاته غوسه وه او څه یې وغوښتل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. امرالله صالح وایي ثبات او همپالنه په ژور خفګان اخته ده. علي اباد روغتون باید ورته پراخ شي. د دولت ساز ټاکنیزې ډلې لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی چې د ټاکنو کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دوه غړي د ثبات او همپالنې د ډلې پلویان دي او د دوی له ادرسه غږیږي او د ځان مشهورولو لپاره له هرې لارې کار اخلي. صالح مولانا عبدالله ته په اشارې ویلي چې څو میاشتې د ټاکنو پیل یرغمل کړې وې. نوموړی وایي د دولت ساز ټیم اصلي رایې له 55% څخه لوړې دي او که سمه پلټنه وشي نو دا ګراف نور هم لوړېدلی شي. امرالله صالح وایي دوی د ټاکنو لومړنیو پیلو کې خپلې بریا ته خوشحاله دي خو شکایتونه هم لري او په دې تړاو وروستي معلومات له خپل ټیم څخه دا دي چې تر اوسه یې 3761 مستند او باثبوته شکایتونه ثبت کړي دي. نوموړی وایي د دوی 9000 رایې په ننګرهار کې ورکې دي او د 80,000 رایو بیا پلټنه غواړي. هغه وایي د ننګرهار لومړنۍ پایلې ورته تر هغې د منلو نه دي چې ورکې شوي 9000 رایې پکې نوې شاملې شوې او د 80,000 هغو رایو تفتیش چې درملوک د تفتیش وړ بللې او کمیسیون پرته له دې چې تفتیش وکړي دغه رایې باطلو رایې کې حساب کړي دوی بیرته پلټنه غواړي. دغه راز نوموړي وویل د ثبات او همپالنې ټیم په یوه خبري کنفرانس کې ولسمشر غني ته له ټولو اخلاقي پولو نړولو سره رقیقې کنځلې کړې دي چې دا یې په صحنه کې د هیڅ شي د لاسته نه ورتلو دلالت کوي. عبدالله د محمد اشرف غني د وینا په اړه د قرآن هغه آیات ته اشاره کړې وه چې پکې د خره غږ ته اشاره شوې وه. صالح وایي مخالف ټیم په ژور خفګان اخته دی او باید چې په خپل راتلونکي حکومت کې به ورته د علي اباد روغتون لا پراخه کړي. صالح نورو ټیمونو ته چې د د وغیره په نوم یادوي هم ګواښ وکړ چې باید د خپلو 100,000 تذکیرو د ورکړې په تړاو وضاحت ورکړي چې آیا دا خو به جاري نه وي. صالح زیاته کړې دوی نرمه کوده ته غواړي خو رایې هېڅ نه دي پوره کړې. له دوی سره باید حساب وشي. ولس باید د دوی په ګواښونو تشویش کې نشي. صالح د سولې پروسې ته هم اشاره درلوده او ویې ویل چې بین الافغاني مذاکرات نه پیژني. د میز په یو خوا به حکومت او په بله خوا به طالبان کینی. په هر حال تاسو د امرالله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.